مریضي د څنګه ده خورې؟ ښې مزه دوا درته را رسېدلې وه؟ ژوندی اوسې الله خدای دې خوشحاله لره. بیا خو به خلاصه شوې نه یې؟ تلو ورور مې وړو هم ډاکټر ته دوا مې ختم شوی و. بیا ډېر تکلیف مې زیات و، رپېدلم او باندې مې زوفت هم راتله. بیا لاړم دغه 8 ورځې کېږي چې دوا یې راته اخیستې ده. ورور سره هماغه شفاخانې ته تللې وې؟ او هماغه ته فرانسویانو شفاخانې ته؟ او هغه د هغه څه هم شته، نسخه هم شته، دوا مې راته اخیستې ده. درته راوړم؟ نه مې راوړه خوراکۍ. ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا خوراکۍ پر دغه کور کې اوسېږي، کونډه ده، یو زوی ورسره دی، خپله خیاطي کوي او تسبیح او جنماز یې بیا تر څنګ ایښي. زه تېر ځل راغلی وم، دا ډېره زیاته مریضه وه. یو څه نه ډېر خفه کېدله چې دوا یې خلاصه شوې وه، قرنطین و پر هغه وخت کې. بیا یې ما رفت آمد کابل ته کېده، دوا یې کابل کې پیدا کېده، پر هغه وخت کې مې ورته راوړه. نو مشکلاتونه یې ډېر دي. زه نه غواړم خوراکۍ، زه کابل دفعه ما چې ورنه پوښتنه یې کړې وې خفه شوې وه. او همدا مشکل دی چې خپل د یو زوی سره اوسېږي، دغه یوه کوټه یې ده، که کار ورته پیدا شي خیاطي کوي، د زړه ډېره شدیده ناروغي لري. یو کس له ما سره واده کړې ده چې انشاءالله که خوراکۍ بیا مریضه شوه بیا به تا ورورک به د موږ سره شي، لاړ به شو، بیا به د هغې ته تسلیم کړو په کابل فرانسویانو شفاخانه کې به دې بیا تداوي وکړي. تېر ځل چې د ما نقصه وړې وه ما ته یې دوا نه راکوله، ویله چې موږ د قلبي مریضانو دپاره یعنې یوه نقصه دویم دفعه دوا نه ورکوو. خو بیا هم دلته قرنطین و، تا تګ نه کېده، نو هغې له خاطره بیا هم ورته زارۍ وکړې چې خیر دی دوا راکړه چې هغه شي. یو چا درته خوراکۍ دغه مرسته رالیږلې الله دې ژوندی $100 دی. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي. خدای دې وایم دا په دنیا او په آخرت ورته په کار کې د دغه مشکلاتونو مرضونو نه د الله وساتي زموږ او د ټولو تاسو سره، ټول مسلمانانو سره. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي. تا سره د الله بچی ښه وکړي چې ته دومره موږ سره کومک کوې، دومره زحمت وباسې، زموږ غږ خلک ته رسوئ. خدای د هغې سره هم ډېر ښه وکړي چې په غریبانو باندې زړه سوځئ او موږ بیچارهګانو سره کومک کوي. د الله کومکونه ورسره موږ برته دعا کوو د روغتیا له خاطره دی او خدای دې مه مریضول. تشویش فقط مه کوو، که بیا مریضه وي بیا د انشاءالله خپل په لاس وړو، د مارام ته تسلیموو.